نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و شهادت مې پر تا پور. اتلسمه برخه. موږ په تېره برخه کې وویل چې دوه قاصدان د خیرالدین بربروس لخوا و سلطان سلیم ته ورغلل. نو سلطان پوښتنه ځنې وکړه چې ستاسو نومونه څه دي؟ یو قاصد پورته سو او ویې ویل سلطان محترم زما نوم کاکار دی او زما د ملګري نوم حسن آغا دی. سلطان سلیم په خوله لږ تبسم وکړ او ویې ویل کاکار ښه سو چې نن له تاسو سره ملاقات وسو. ته هماغه نه یې چې د یورپ اوبازان یې د شیطاني ښکار کوونکي په نوم یادوي؟ کاکار په نرمه خندا ځواب ورکړ سلطان محترم ستاسې خبره سمه ده، زه هماغه یم. سلطان بیا حسن آغا ته وکتل او ویې پوښتل ته خواجه سرا یې؟ هغه هم مسکی سو ویل سلطان محترم ستاسو له خبرو ښکاري چې تاسو زموږ په اړه خورا دقیق معلومات لرئ. هو زه خواجه سرا حسن آغا یم. سلطان بیا پوښتنه وکړه ستاسو د اوبازانو په منځ کې بل حسن هم شته؟ کاکار ځواب ورکړ سلطان محترم دا حسن آغا دی او بل یو هم شته حسن کرسو نومیږي. یو ځوان وفادار زړور او ماهر ملګری دی. د سمندر په منځ کې د دشمن پر ضد جګړه کول یې خوښ کار دی. دا مهال دی اندلس ته تللی دی، یو مهمه دنده وسپارل شوې ده. سلطان بیا وپوښتل تاسو د نورو ملګرو څخه هم یو څه راته ووایاست؟ کاکار وویل سلطان محترم زموږ ملګري ډیر دي، خو د مشرتابه کسانو د ډلې څخه خیرالدین بربروسا، موږ دواړه، حسن کرسو، صالح، ترغود او صنعان او نور کسان هم یادولی سو. سلطان د صنعان نوم واورېدی او ویې پوښتل دا صنعان هماغه یهودي نه دی؟ ما هم دا اوس د هغه نوم اورېدلی دی. کاکار ځواب ورکړ سلطان محترم په نوم یهودی و، خو اوس زموږ یو له خورا صادقو او مهربانو ملګرو څخه دی. سلطان لږ تم سو بیا یې ورته ویل اوس دا ووایاست چې تاسو زما حضور ته د کوم غرض لپاره راغلي یاست؟ په دې سره کاکار د افریقا د هغو حالاتو خبر ورکړ چې خیرالدین بربروسا ورسره مخ و او ټول حال سلطان او وزیر ته په تفصیل سره بیان کړ. سلطان یې خبر د مینې او شفقت څخه په ډک نظر سره واورېدله. بیا یې وویل راتلونکې شپه به تاسو زموږ په پوځ کې پاته سئ. زه پوهېږم تاسې به ستړي یاست، سبا به زه ستاسو په اړه فیصله وکړم، خو دا خبره په زړه کې یاد وساتئ زه به تاسو مایوسه نه کړم. ستاسو چې کوم امیدونه دي او بربروسا چې کومې غوښتنې درکړي که زما رب وغواړي زه به تاسو تر هغې هم ډېر ونازوم. په دې خبرو قاصدان کاکار او حسن آغا ډېر خوشحاله سوله او د سلطان په امر بیرته د چوکیدار سره ووتله. په سبا ورځ د خیرالدین بربروسا دواړه ملګري کاکار او خواجه سرا حسن آغا بیا د سلطان حضور ته راوغوښتل سوله. کله چې دوی د سلطان خیمې ته داخل سوه نو د تیر په څیر وزیر محمد د سلطان تر څنګ ناست و. سلطان د ډېر درناوي او عزت سره د دوی هرکلی وکړ، خپل څنګ ته یې کښېنول او بیا یې ورته ویل زما په فکر تاسو به د شپې له آرام څخه د لارې ستړیا لرې کړې وي. زه غواړم چې نن د همدې ځایه د خیرالدین بربروسا لور ته حرکت وکړئ څو هغه د افریقا په ساحلي سیمو کې د هغو ستونزو څخه خلاص سي چې ورسره مخ دی. زه تاسو ته دا مراعات درکوم چې زه به تاسو ته 2000 غوره سوي روزل سوي ترکي عسکر درکړم چې له تاسو سره به ځي. سربیره پر دې 2000 رضاکاران به هم د بربروسا مرستې ته واستول سي. په دې توګه د بربروسا تر قوماندې لاندې به 4000 جنګیالي چمتو تیار وي. زه به له تاسو سره څو بحري بیړۍ هم ولېږدوم چې پکښې توپونه نصب سوي وي، هغه توپونه چې دښمن ته به له لرې ځای څخه ګولۍ ورولی سي. تر دې سربیره زه به تاسو ته معقوله اندازه مالي مرسته درکړم څو د جګړې لپاره خپل چمتووالی بشپړ کړئ. زما د وزیر محمد او نورو سالارانو سره له مشورې وروسته ما دا پریکړه هم کړې ده چې زه د خیرالدین بربروسا ته نه یوازې دا چې د پاشا لقب ورکړم بلکې د امیر البحر یعنې د سمندري پوځ مقام هم ورته سپارم. اوس دی کولی سي د خپل نوم سره پاشا امیر البحر هم ووایي. د سلطان سلیم د دې خبرو په اورېدو سره کاکار او حسن آغا دواړه ډېر خوشحال سوله.
بیا کاکار سلطان مخاطب کړ او ویل سلطان محترم ستاسو لخوا ورکړل سوې مرسته او ملاتړ سره موږ به په افریقا کې هغه سیمې فتح کړو چې دښمن پکې شتون لري او دا سیمې به ستاسو د حکومت تر اغیز لاندې وګڼل سي موږ به دا هڅه هم وکړو چې ستاسو د واک حدود د افریقا ساحلونو ته وغځوو همداراز زموږ د خیرالدین بربروسا دخوا ستاسو اطاعت ته ژمنه کوو چې کومې سیمې چې موږ فتح کوو د هغه ځای به د خراج مناسبه اندازه ستاسو حضور ته لیږو د دوی د دې خبرو څخه سلطان سلیم هم ډېر خوشحال او مطمئن سو بیا هغه ټول مراعات سرتیري بیړۍ توپونه او مالی مرسته چې ژمنه یې کړې وه کاکار او حسن هغه ته وسپارله او هغوی ته یې د تګ اجازه ورکړله د بلې خوا په الجزایر کې هم هغه سیمې چې د هسپانوي ځواکونو تر ولکې لاندې وې هلته هم شورماشور رامنځته سوی و ځکه چې د هسپانویانو مشر مونکید ته دا خبر رسېدلی و چې خیرالدین بربروسا په افریقا کې د بیجل نومې خوندي ساحل ته تللی دی او هلته یې لنډ تمځای نیولی دی دا هم ورته معلومه سوه چې بربروسا خپل دوه ملګري کاکار او حسن اغا ترک سلطان سلیم ته د مرستې غوښتلو لپاره لیږلي دي دا خبر د مونکید لپاره د اندېښنې او اضطراب سبب و د دې وضعیت د حل لپاره مونکید خپل وفادار مشران راټول کړل په دې کسانو کې د توګو ښار واکمن ابن قاضي د هسپانویانو د جزیرې او کلا چې بنون نومېده نصراني مشر دان مارټین او د تونس واکمن حسان د تلمسان واکمن ابو حمو او نور کسان هم شامل و په افریقا کې دوه مهمو قوتونو په دې غونډه کې برخه نه و اخیستې یو د قبایل صغرایي محبوب مشر عبدالعزیز و او بل د بربرو سلطان حبسی و دا دواړه نه یوازې بېطرفه پاته سوه بلکې د حقیقت له مخې دوی د خیرالدین بربروسا سره پټه خواخوږي درلودله کله چې ټول مخالف ځواکونه د مونکید پر شاوخوا راټول سوه نو مونکید هغوی ته وویل زما ملګرو یو خطرناک حقیقت در سره شریکوم د خیرالدین بربروسا دوه ملګري کاکار او حسن اغا د څو ورځو راهیسې د ترک سلطان سلیم د مرستې د ترلاسه کولو لپاره روان سوی دي موږ باید دا هیره نه کړو چې موږ که نصراني یو یا مسلمانان اوس یوازې یوه موضوع زموږ مخې ته پرته ده که ترک سلطان د بربروسا مرسته ومني نو دا سیمې به ټولې د هغه تر واک لاندې سي نه یوازې به موږ له خپلو سیمو وشړي بلکې زموږ سرونه به پرې کړي او د سلطان سلیم حضور ته به یې ولیږي کله چې مونکید چوپ سو د تونس حاکم حسان د خپل ځای پاڅېدی خلکو ته وویل که خیرالدین بربروسا واقعا د ترکانو مرسته غواړي نو مونکیده موږ د سره ژمنه کوو که هغه زموږ پر ضد د ترکانو په زور برید وکړي نو موږ به نه یوازې ترکانو ته د وتلو لاره ورنه کړو بلکې خیرالدین او د هغه ملګري به تعقیب کړو بیجل ته به هم نه پرېږدو او د هر یوه به یې سر له تنې جلا کړو وروسته له دې د مونکید په مشرۍ کې د جګړې لپاره پلان جوړ سو که بربروسا هڅه وکړي چې هغه سیمې بیرته ونیسي چې پخوا د هغه د ورور عروج تر واکمنۍ لاندې وې نو د هغه پر وړاندې باید څه ډول مقابله وسي همداراز مونکید خپل یو شمېر استازي د هسپانیې پاچا چارلز شارل ته واستوله تر څو د هغه څخه د خیرالدین بربروسا او ترکانو پر ضد مرسته وغواړي هغه دا مشوره هم ورکړه چې د هسپانیې څخه راتلونکی پوځ تجهیزات او اسلحه دې د بنون نومي جزیره کې ځای پر ځای سي دا هغه سیمه وه چې د ډان مارټین تر مشرۍ لاندې وه او د هغه ځای به د اړتیا پر مهال ساحل ته انتقالیږي دا پیسې چې وسوې نو مونکید او ډان مارټین یو څه مطمئن سول ځکه د افریقا تقریبا ټول واکمنان د هغوی ملاتړ ته تیار وه د دې متحدو ځواکونو سره له ماتې وروسته خیرالدین بربروسا د خپلو پاتې ملګرو او بیړۍ سره یو ځای د افریقا په یوه لرې پراته ساحل د نینجیجل کې پناه اخیستې وه یو ورځ خیرالدین بربروسا د خپلو دوه ملګرو صنعان او صالح سره سمندر ته نږدې ولاړله چې ناڅاپه د مغرب د لوري څخه یو سپور راغی ډېر په بیړه یې آس غلاوه سیده د دوی خواته را روان و کله چې دغه سړی را نږدې سو خیرالدین بربروسا یې په لیدو مسکی سو صالح او صنعان هم مسکی سول دا سړی حسن کرسو نومېدی کله چې راورسېدی نو له آس څخه یې ټوپ وواهه منډه یې کړله غوښتل چې د خیرالدین بربروسا ځنګنونه ونیسي خو خیرالدین بربروسا د باز په څېر ور وټوپېدی دواړه لاسونه یې ونیول او غېږ کې یې ونیوی بربروسا د حسن کرسو تندی ښکل کړ ویې ویل حسنه ته زما زوی یې زما د ځانګړو ملګرو څخه یې دا ستا ځای نه دی چې زما ځنګنونه ونیسې وروسته حسن کرسو د صنعان او صالح سره غېږه ورکړه
کله چې خوشحالي پای ته ورسېدله نو بربروس ورته وویل کرسو زویه تر ټولو خوښي راته دا ده چې ته په وخت را ورسېدلې ځکه اوس به ماته د خپلو ټولو ملګرو اړتیا وي ما کاکار او حسن هغه سلطان ته لیږلي دي هیله لرم چې ډېر ژر به مثبت ځواب راسي او بیا به یو دښمن ته ځواب ورکوو اوس ته ووایه د کوم کار لپاره چې تللی وې هغه څنګه سو حسن مسکی سو ویل امیره زه هغه کار کې بشپړ بریالی سوم ما د اوریوس د زوی لیسانګو په بڼه سفر وکړ او د راهب په حیث مختلفو کلیساو او خانقاو ته ولاړلم ما ته هلته ډېر ښه هرکلی وسو او اوس غرناطه او شاوخوا سیمو کې ټول کلیسایان ما پیژني او د لیسانګو د نامه سره ډېر درناوی راته کوي دویم کار دا و چې ما د وادي البشرات دوه لویو عرب مشرانو سره ولیدله یو قحطاني مشر کعب بن عامر او بل عدناني مشر سعد بن سلامه دوی ماته اجمنه راکړه چې که د غرناطې څخه کوم بیا کور مسلمان د البشرات لوري ته راسي نو هغوی ته به پټ له مرستې سره د ماهیګرانو د کلي لارې تر ساحله ورسوي کله چې داسې خلک راځي موږ ته به خبر راکوي او بیا به موږ هغوی افریقا ته راوړو بربروسا مسکی سو د حسن کرسو پروژه لاس کېښودی بیا یې وپوښتل اوس دا ووایه د خپل مور او خور د رګ دې ولګېدی ستا نیکه څنګه دی په دې خبرو حسن کرسو خفه سو سر یې ټیټ کړ خیرالدین صنعان او صالح درې واړه اندېښمن سول حسن وویل امیره ځینو خلکو ما ته وویل زما مور هسپانوۍ ده شاید نصراني سوې وي او اوس په کومه کلیسا کې ژوند کوي خو زه خپله مور او خور ښه پیژنم هغوی هېڅکله دا کار نه کوي ما ډېرې کلیساوې ولټولې خو هغوی مې پیدا نه کړله ځینو خلکو دا شک څرګند کړ چې پخوا د عروج په وخت کې د ترکانو سره یو ځای ډېر مسلمانان د هسپانیې څخه وتلي وه او بلغاریا بوسنیا او نورو سیمو ته لېږدول سوي وه زه شک لرم چې زما مور او خور به هم د هغوی سره یو ځای سوي وي خیرالدین مسکی سو ویې ویل که داسې وي ته اندېښنه مه کوه زه ډېر ژر داسې کسان ټاکم چې هلته ولاړ سي او ستا مور او خور پیدا کړي اوس د خپل نیکه په اړه ووایه حسن خفه سو ویې ویل نیکه ډېر سخت چلند وکړ راته یې وویل تر هغې چې دې مور او خور نه وي پیدا کړي زما سره ونه وینې او که راځې نو زه به دې په اوسپنه سره بدن داغ کړم نو له هغه سره مې یوازې یو ځل وکتل بیا زه سمدستي ستا لور ته راغلم په دې خبرو خیرالدین بربروسا خواشینی سو او حسن ته یې غېږه ورکړه بیا یې ورته ویل حسنه زما ګرانه د انسان څخه طبیعت حالات توپانونه رنځونه او ویرې ډېر څه اخیستلی سي خو د زړه څخه یې د خپلوانو مینه نسي اخیستلی اوس د ماشومتوب دور ختم سوی دی ته د ژوند د ښکلاو او د ځوانۍ باغ ته داخل سوی یې حالات بدلېدونکي دي په یاد ولره ظلم ویرې ماتې او شمې ته ورته خاموشي همیشه نه پاته کیږي ډېر ژر به زموږ چاپېره د خوښۍ امن او روڼ سبا نشي ښکاره سي او موږ به د خپل وخت خپل تاریخ او خپلو دښمنانو سره حساب کتاب کوو نه یوازې خپله خاوره به بیرته اخلو بلکې خپل عزت او عظمت به بیرته راژوندي کوو یو ورځ د قحطاني قبیلې سردار کعب بن عامر په خپله ماڼۍ کې ناست و چې ناڅاپه یو زوی مغیره بن کعب او ښځه یې میسونه او دواړې لوڼې یې معاذ او نابل د خونې دروازې ته راښکاره سولې تر ټولو مخکې معاذ چې د ټول کور تر ټولو ښایسته او محبوبه وه بې تکلف انداز سره خپل پلار کعب بن عامر ته مخ واړوي ویل بابا تاسې موږ ټول راغوښتي وو کعب د خپله ځایه پاڅېدی د خپلې لور هرکلی یې وکړ مسکی سو او ورته یې وویل ما چې دا کار کړی آیا کومه تېروتنه مې کړې ده معاذ په مسکا سره ویل نه بابا ما خو یوازې د مینې د وجې درڅخه پوښتنه وکړه کعب وناستو ځایونو ته اشاره وکړه او ویې ویل کښېنئ دا رښتیا ده چې ما تاسو راغوښتي یاست هغوی کښېنستل او کعب بن عامر هم بیرته کښېنستی لږ شېبه چوپتیا وه بیا د هغه غږ په کوټه کې خپور سو ویل زما خبرې درو واړو ته دي د میسونه لپاره نه دي نو په پام سره یې واورئ وګورئ زموږ یو محسن سته داسې وګڼئ چې نه یوازې زموږ بلکې د ټول امت اسلامي احسانکاره دی هغه د دې ځایه ډېر لرې اوسېږي او د هغه نیکه د ماهیګرو په یوه کلي کې په بجونګړه کې ژوند کوي نوم یې جابر بن مغیث دی زما بچانو تاسې هره ورځ د آسونو ځغاستې ته وځئ نو غواړم چې د سمندر په لور ځئ د ماهیګرو کلي ته ورځئ او هلته د جابر بن مغیث حال اخلئ او د هغه د صحت خیال وساتئ او د دې ځای څخه ورته تیار سوي خواړه وروړئ اولادونو
هغه محسن چې دا جابر یې نیکه دی هغه اوس په یو لوی کار کې مصروف دی، نو د هغه د نشتوالي په وخت کې د هغه د زاړه نیکه پاملرنه کول زموږ د ټولو وظیفه ده. معاذ په ډیر جوش سره وویل بابا ستاسو دا خبره زما زړه ته ډیر سکون راکړ. دا بوډا چې تاسو یادونه وکړه جابر بن مغیث که د کوم لوی شخصیت نیکه وي نو هغه له نن څخه زما هم نیکه دی. که نور څوک ځکه نه زه هره ورځ به آس د ساحل لوري ته بیایم، د هغه بوډا حال به اخلم، سهارني خواړه به وروړم او که خدای کول د شپې خواړه به هم په خپله ورسوم. اوس تاسو وایاست نور څه امر لرئ؟ کعب بن عامر د خپلې لور له دې خبرو سره خوشحال سو. ویې ویل زما لورې دا ستا خبرې زما زړه ته روحاني سکون راکړ. دا وخت دومره ویل بس دی، اوس تاسې ټول لاړ شئ. نو میسونه، مغیره بن کعب او نابل له خونې څخه ووتل، خو معاذ لا هم په خپل ځای کې ناسته وه. کعب بن عامر لږ شېبه هغې ته وکتل، بیا یې ورته ویل لورې ته هم لاړه سه، استراحت وکړه. معاذ خپل پلار ته وکتل او ورته وویل بابا ما مخکې هم 2 ځل در څخه یوه پوښتنه کړې وه، خو تاسو له ځانه څخه لرې کړې ده. هغه 2 راهبان چې دلته راغلي وه، د یوه نوم بطروش و او د بل نوم لیسانګو. هغوی ستاسو سره د څه موضوع لپاره راغلي وه؟ او بیا 2یم ځل یوازې بطروش راغلی و، لیسانګو ورسره نه و. ما دا 2 ځله در څخه پوښتلي دي، خو تاسو کانیا کوونکی جواب نه دی راکړی. کعب بن عامر لږ شېبه فکر وکړ، بیا یې وویل لورې دا راهبان زموږ دښمنان نه دي، که څه هم نصارا دي خو زموږ خیر غواړي. څو ورځې وړاندې بطروش راغی، یوه ښه مشوره یې راکړه. معاذ په طنز سره وویل راهب او ښه مشوره دا خو یوه ټوکه ده. کعب بن عامر مسکی سو ویې ویل لورې دا چې د دجلې سیند په غاړه کوم خانقاوې دي هلته راهبان د کلیسا د لوري وظیفه لري چې په البشارات کې مسلمانان عیسویان کړي، خو دا راهبان زموږ سره دي. هغوی مشوره را کړې چې څو مسلمانان دي د صلیبونو تقلید دي وکړي، ظاهرا د صلیب په غاړه کې وځړوي تر څو کلیسا او د هغوی د احتساب محکمه وغولیږي او فکر وکړي چې دوی بریالي سوي دي، خو باطني عبادت دي هر څوک په خپله طریقه باندې وکړي. معاذ په غوسه سو او ویل خو مسلمانان ولې ځان نصراني ښکاره کړي، ولې به صلیب اغوندي؟ کعب بن عامر ویل لورې هر کار په سخت دریزه طریقه باندې نه حل کیږي، کله کله باید د منزل د رسیدو لپاره غځېدلې لار ونیول سي، دا د خیر او اصلاح لپاره ده. بطروش هم همداسې کوي. نور د دې موضوع خبره بنده کړه، دا هر څه چې زه کوم د البشارات د مسلمانانو د خیر لپاره دي. معاذ لږ چوپ سوه، بیا یې وویل ښه بابا زه به نور دا بحث نه کوم، کیدای سي ستاسې کار د خیر لپاره وي، خو زما زړه وایي چې د دې راهبانو څخه د خیر امید لرل بې فایدې دي او د ماشومانو تمه ده. خو یو بل پوښتنه هم لرم، ما لیدلي دي چې د غرناطې څخه ځینې کمزوري مسلمانان راځي او زموږ خلک هغوی ساحل ته وړي، هغوی هلته څه کوي؟ کعب بن عامر جدي سو او ویل لورې دا هغه مسلمانان دي چې د اندلس څخه وتښتېږي، هلته عیسویانو زور ورباندې راوړی وي، ځینې یې لوټ سوي، ځینو ته د دین پرېښودلو زور ورکړل سوی دی. دا خلک ورو ورو دلته راځي او موږ یې ساحل ته لېږدوو، هلته به د ماهیګرانو په کلي کې سره راټولیږي، بیا به ځینې مخلص مسلمانان د افریقا څخه په لوی کښتۍ کې راځي او هغوی به دا بیا کوره خلک افریقا ته انتقالوي او هلته به ځای پر ځای کېږي. معاذ فکر وکړ، بیا یې وپوښتل بابا دا خلک به څوک راولي او له کومه ځایه به راځي؟ کعب بن عامر مسکی سو ویل لورې دا به هم درته ژر معلوم سي، فی الحال نور تفصیل ویل مناسب نه دی، صبر وکړه، کله چې دا خلک ټول سي نو د انتقال کوونکو راتګ به هم وسي، هغه مهال به زه هغوی در وپېژنم، اوس ولاړه سه استراحت وکړه. معاذ پاڅېده، خو د پلار خواته یې داسې کتل لکه د سترګو په ژبه چې وایي بابا ستاسې د خبرو څخه مې زړه ته اطمینان نه دی راغلی، خو بیا هم د کوټې څخه ووتله. هغه و چې یو ورځ معاذ د هغې مشره خور نابل او ورور یې مغیره بن کعب د هغوی غلام بسیط او د عدناني قبیلې د مشر سعد بن سلامه لور نبیره ټول د خپلو آسونو سره د ساحل پر لور روان شول. هلته معاذ د یو بوډا سړي سره خبرې پیل کړلې. ویل بوډا ته راته ویلی سې چې ستاسو په کلي کې داسې څوک شته چې نوم یې جابر بن مغیث وي؟ بوډا وویل لورې که ته د جابر بن مغیث سره ملاقات کول غواړې نو راځه له ما سره. لږ وخت وروسته هغه د یوې جونګړې مخې ته ودرېدی او معاذ ته ویل دا هغه جونګړه ده چې جابر پکښې اوسېږي. بیا دوی جونګړې ته ننوتل. هلته یې ولیدل چې یوه چټایي هواره ده او یو زوړ سړی د بوسو پر زاړه کټ باندې پروت دی او چت ته ګوري. کله چې دوی ورننوتل هغه وویل
څوک دی؟ د هغه غږ درد او غم څخه ډک و چې هر چا احساس وکړ. معاذ مخکې ولاړ او ویې ویل بابا موږ تاسو لپاره پردي یو، که اجازه راکړې نو موږ به ستاسو څنګ ته کښېنو. جابر خپل سر راپورته کړ، هغوی ته یې وکتل او د لاس په اشاره یې وویل کښېنئ، زه نه پوهېږم چې تاسو څوک یاست، خو زما جونګړي ته ښه راغلاست. ټول کښېنستل. معاذ خبرې پیل کړې، ویل بابا موږ ستاسو نوم پیژنو، تاسو جابر بن مغیث یاست. آیا تاسو د البشارات د دوه مشرانو کعب بن عامر او سعد بن سلمان نومونه اورېدلي دي؟ زه د کعب بن عامر لور یم، دا زما خور نابل ده، او ورور مې مغیره دی، دا عدناني نجلۍ نبیره ده د سعد بن سلمان لور، او دا شاته چې ناست دی بسیط نومیږي، که څه هم ځان غلام بولي خو زموږ لپاره د کور غړی دی. دا پیژندنه د جابر په مخ یو کمرنګه مسکا خپره کړه. معاذ بیا دوام ورکړ، زموږ پلار موږ ته ویلي وه چې تاسو ته به راځو، خدمت به درته کوو، دا خواړه دي او د اوبو مشکیزه مو درته راوړې ده. زموږ پلار ویل چې ته د مسلمان ملت د محسن حسن کرسو نیکه یې. زموږ پلار ویل چې ته د هغه حسن کرسو نیکه یې چې د خیرالدین بربروسا نږدې ملګری دی. زموږ ملګری منذر بن زبیر راته ویلي چې ته د حسن کرسو نیکه یې، خو له هغه سره نه اوسېږې، ځکه تا شرط پرې ایښی دی چې تر څو یې خپله مور او خور نوي پیدا کړي ته به ورسره نه ګورې. دا خبرې موږ ته منذر بن زبیر کړي دي. کله چې معاذ غلی سوه نو بوډا جابر ژوره ساه واخیسته او ویې ویل لورې زه ستا د پلار کعب بن عامر شکر ادا کوم. دا دنیا عجیبه ده، څوک د سترګو د کوره خپل عزت لټوي، څوک د تورو شپو د منځه د امید څرک غواړي. زه د خپلې لور یعنې نژور او لمسۍ له فراقه د دوزخ د اور په شان ژوند کوم. د ژوند تنده مې پرې خړوبه سوې نه ده. دوی وایي چې زه د خپل لمسۍ سره مینه نه لرم، خو کاش چې څوک زما د زړه پاڼې واړوي، هلته به یوازې د حسن کرسو نوم وي. زه هغه د خپل زړه، د خپل روح او د خپل ټول ژوند څخه هم زیات خوښوم. کاش چې څوک هغه ته ووایي چې د خپل نیکه لپاره د مبارزې هر ساعت د ژوند تر ټولو شیبو خوږه شیبه ده. خو افسوس موږ خپل ټول عزت او خپلواکي نورو باندې پلورلې ده. اندلس چې پخوا مو هلته مشعلونه بلول، اوس د غلامۍ تیاره ده. نسته چې یو څوک د سمندر څخه راپورته سي او دا تیاره خاوره بیا روښانه کړي، او نسته داسې څوک چې دا غلامي ماته کړي. بوډا جابر خاموش شو، ژړا یې مخ لوند کړ، خو خپل رومال یې راواخیستی او سترګې یې پاکې کړلې. معاذ وویل بابا مه خفه کېږه، که خدای وغواړي موږ به سهار ماښام تاسو ته راځو، خواړه به درته راوړو، ستاسو دلجویي به کوو، ځکه تاسو د هغه حسن کرسو نیکه یاست چې د خیرالدین بربروسا ملګری دی، او خیرالدین بربروسا د مسلمانانو یو ستر اتل دی. موږ هر څه ستاسو لپاره قرباني کولی سو، اوس موږ ځو خو ماښام به بیرته راسو. دا یې وویل او معاذ او د هغې ټول ملګري د جونګړې څخه ووتل او بیرته روان سول. نو معاذ د خپل ملګرو سره د بوډا خدمت شروع کړ. دوی همدلته پرېږدو، اوس به د قصې بل طرف ته ولاړ سو. یو ورځ د افریقا په ساحل باندې کاکار او حسن آغا د سلطان سلیم د لوري ورکړل سوو بیړیو او لښکرو سره لنګر واچوي. د هغوی د راښکته کېدو سره سم خیرالدین بربروسا، حسن کرسو، صنعان او نور ډیر ملګري ساحل ته راغلل. هغوی د کاکار او حسن آغا او ترکي لښکرو ډیر تود هرکلی وکړ. بربروسا د خپل ملګرو سره د راغلو 3000 وسلوالو ترکانو تود هرکلی وکړ او د هغوی د اوسېدو او خوراک لپاره یې غوره بندوبست وکړ. کله چې له دې کار خلاص ول نو بربروسا خپل خیمه کې خپل ټول مهم ملګري راټول کړل او هغوی یې مخاطب کړه: زما ګرانو او محترمو ملګرو، د هغه مرستې، ملاتړ او کومک چې ما د ترک سلطان سلیم څخه تمه درلودله، په خدای قسم هغه سلطان زموږ له امید څخه زیات موږ سره مرسته وکړه. دا چې 3000 وسوال ترک دلته راورسېدله، دا نښه ده چې که خدای وغواړي نو موږ به ډېر ژر خپل هر دښمن تر پښو لاندې کړو. خو دا جنګي سړي به موږ دلته بیکار نه پرېږدو. زه غواړم چې ډېر ژر د کار پیل وکړو او ما د دې لپاره یو پلان هم جوړ کړی دی. دا مهال زه د هغه تفصیل نه وایم، یوازې دومره وایم چې زموږ سره اوس یو پیاوړی بحري ځواک جوړ شوی دی. بیا به موږ له دې بحري ځواکونو سره حرکت کوو. حسن آغا ته به دلته په خپل ځای کې پاتې کېږې، نور ټول ملګري به له ما سره ځي. ستا سره به یو څه ځواک پاتې وي تر څو ته وکولی سې د دې ځای ښه حفاظت وکړې. که چاته اعتراض وي نو دې ووایي.
د پلان تفصیل به زه خپل ملګرو ته هغه وخت وایم کله چې زه پر دشمن حمله کول پیل کړم. د بربروسا د ملګرو څخه هیڅ اعتراض ونه کړ. هغه پرې خوښ سو او دا مجلس یې ختم کړ. بل سبا خیرالدین بربروسا د سمندر په منځ کې د یو نوي راټوکېدونکي توپان په څیر خپل عمل پیل کړ او د خپل بحري ځواک سره د سمندر لویدیځو ژورو ته روان سو. بربروسا ډیر تیز د هسپانیې او جزیره بنون پر لور روان و. هلته د هسپانیې یو نامتو سالار ډان مارټین د یوه لوی پوځ سره مشت و. په دا جزیره کې د هسپانویانو یو غټ پوځ ځای پر ځای سوی و او هلته د خوراکي توکو ترڅنګ د وسلو یوه لویه ذخیره هم ساتلې وه. دا دواړه هدفونه د خیرالدین بربروسا په نیت کې وه. بربروسا په پټه خپل بحري بیړۍ د جزیرې پر غاړه درولې وې. بیا د شپې په تیاره کې د سرو او شنو مشالونو په رڼا کې اوبازان او عسکر د خیرالدین بربروسا او نورو سالارانو په مشرۍ ډیر تیز حرکت ته راووتله. ورپسې د هسپانیې پر پوځ باندې ناڅاپه برید وسو. لکه څپې په ګرداب بدلې سولې، لکه د صحرا بادونه، لکه د بربرو د توپاني زړونو څپه چې هر څه یې وران کړله. دا داسې یو سخت شپنی برید و چې هسپانیې یې هیڅ تمه نه درلودله، ځکه دوی خو فکر کاوه چې بربروسا د افریقې څخه شړل سوی او نور خطر نسي جوړولی. خو دوی نه پوهېدل چې بربروسا د سمندر څخه هم د توپان په شان راپورته کېدلو کې مهارت لري. نو یې په خورا ښه توګه حمله وکړله. خپل نیم پوځ یې د شپې په تیارو کې د هسپانیې پر پوځ ور وچلوی. په خپله یې مشري کوله او سالار حسن کرسو، صالح او نور یې مرستیالان وه. صالح او کاکار ته یې دا دنده ورکړې وه چې وسلې او خوراکي توکي یې ډېر ژر کښتیو ته انتقال کړي. شپه ناورینه وه. هسپانویان حیران او بېوسه سول. خیرالدین هم حمله وکړه او هم یې دښمن مصروف وساتئ تر څو صالح او کاکار خپل کار خلاص کړي. هغوی هم وسلې، خوراک او نور توکي کښتیو ته واچوله. کار یې بشپړ کړ او خبر یې ورکړ. خیرالدین بیا وروستۍ ضربه هم ورکړه او خپل ټول خلک یې راویستله. ساحل ته راغی او غږ یې وکړ: ای تسلیس پرستانو، زه خیرالدین بربروسا یم. ورونو، تسلیس یعنې درې خدایان بلل چې دوی دوې ډلې وه. یوه ډله په دې عقیده وه چې یو الله جل جلاله دی، دوهم یې عیسی مسیح علیه السلام دی او دریم یې مور مریم علیه السلام ده. او بلې ډلې یې دا عقیده درلودله چې خدایان خو درې دي، مګر اول الله تعالی دی، دوهم عیسی علیه السلام دی او دریم قوت د خدایي د مقرب ملایکو سره دی. همدا د دوی عقیده ده. نو په همدې خاطر ورته تثلیث وایي، یعنی درې ګونې. نو بربروسا ورته ویل: ای تثلیث پرستانو، اوس د اسمان قهر د ځمکې پر مخ به ستاسې وجدانونه پاک کړي، ستاسې خیمو ته به د بادونو توپان راننوځي. بیا دی په خپله کښتۍ کې سپور سو او د هماغه سمندر پر لوري روان سو چې راغلی و. ځکه چې دا جزیره د افریقا ساحل ته نږدې وه. نو د بنون څپه سالار ډان مارټین د شپې هماغه شبه افریقې ته پیغام ولېږي. د هسپانیې حاکم مونکید ته دا خبر ورسېدی. دا کس د الجزایر پر لویو برخو واک درلودی. هماغه شپه د یو بحري بیړۍ سره راوخوځېدی چې خیرالدین بربروسا ته ځواب ورکړي. خو خیرالدین بربروسا یو پټ سمندري توپان و. د ده جاسوسان او مشاهدین هم په کوچنیو کښتیو کې ګرځېدله او د دښمن حرکتونه یې څارله. کله چې مونکید د بنون پر لور روان سو، بربروسا هماغه شپه بل پلان عملي کړ. ځکه چې مونکید خپل لوی پوځ بنون ته بیولی و، نو بربروسا سمدلاسه د افریقا پر ساحل حمله وکړه. په هغو سیمو کې یې بیا واک ترلاسه کړ چې یو وخت د ورور عروج تر قوماندې لاندې وه او چې هسپانیې او افریقایي امیرانو له دوی څخه نیولې وې. کله چې مونکید بنون ته ورسېدی، ټوله جزیره لوټ سوې وه. ډان مارټین هغه ته هرکلی وویل، خو مونکید حیران و. ویل: ته وایه دا حمله بربروسا وکړه؟ ما ته خو دا نه منل کېدونکې ده، ځکه موږ خو هغه د افریقا څخه شړلی و. نو بیا څنګه دومره ژر لوی قوت ترلاسه کړ؟ ډان مارټین وویل: هو، هغه پخپله و. کله چې موږ ولټولو، اخر غږ یې وکړ چې زه خیرالدین بربروسا یم او دا حملې به دوام ولري. زموږ تر ټولو لویه بدبختي دا ده چې د جزیرې ټول وسایل یې له ځانه سره یوړل. مونکید او نور سالاران خفه سول. مونکید وویل: ژر قاصدان هسپانیې ته ولېږه، د شاهنشاه څخه مرسته وغواړه او دا ټول حال ورته ولیکه. موږ باید دلته ډېر پوځ ولرو. زه به هم بیرته افریقا ته ولاړ سم او هلته به شاهنشاه ته قاصد ولېږم. که دا خیرالدین بربروسا وي، نو موږ ته به سختې ورځې راسي. ډان مارټین وویل:
د هغه سره یو قوي پوځ و او ډېرې کښتیانې هم وې. ټول سامان یې یوړله. منقد غلی سو. بیا دواړه هغه ودانیو ته ولاړله چیرې چې وسلې او خوراک ساتل سوي وه. ټولې ودانۍ خالي وې. وروسته منقد بیرته د جزیرې څخه د وتو ته بیا ونیوله، خو ناڅاپه یوه کښتۍ راغله. 3 وسلوال سپاره ترې راکښته سوله او منډه یې ووهله. دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربرو ساسالار، په لرو بر یې رپول غواړي ظلمو، سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، دا قرباني او د ایثار په جذبه بیا پس پنځ پیڅلې مسیر تلل غواړي ظلمو.